السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی ژووې، یعنی د ژووې کلمه څه معنا لري او څنګه په جملو کې استعمال کړو. ژووې معنا زه زم، یعنی په حال وخت کې زه زم معنا لري. Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. زه سینما ته زم. جو معنا زه، و معنا زم، او ته سینما معنا سینما. Je vais au travail. Je vais au travail. Je vais au travail. زه کار ته زم. جو معنا زه، و معنا زم، او معنا ته، travail معنا کار. Je vais au musée. Je vais au musée. Je vais au musée. یعنی زه موزیم ته زم. موزی وای موزیم ته. Je vais au théâtre. Je vais au théâtre. Je vais au théâtre. زه تیاتر ته زم. تیاتر معنا تیاتر. Je vais au magasin. Je vais au magasin. Je vais au magasin. زه دکان ته زم. مګازان وای دکان ته. Je vais au village. Je vais au village. Je vais au village. زه کلی ته زم. ویلاژ معنا کلی، قریه. Je vais au jardin. Je vais au jardin. Je vais au jardin. Je vais au jardin. زه باغ ته زم. جردن معنا باغ. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. زه تشناب ته زم. تویلت معنا تشناب. Je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. یعنی زه امریکا ته زم. États-Unis United States امریکا. په دې لومړنیو جملو کې دا او کلمه چې د آخر کې ایکس نه لري، خو لیکن په دې وروستیو دو جملو کې او کلمه چې د په آخر کې ایکس لري. په دې لومړنیو جملو کې او سره چې ایکس نه دی راغلی او په دې وروستیو جملو کې چې او سره ایکس راغلی دی، دا یو جدا موضوع دی چې په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو لپاره تشریح کوم. N'oubliez pas de partager avec vos amis. Merci.
شیر کول یې هیر نه کړئ له دوستانو سره. مننه.